یاره ټرمپ کاکا الله پاک دې په بچو باندې خوشحاله کا الله پاک دې دغه زیړ سر نه دی دا د الله پاک تک تور کا لکه د ټیک ټاک خو د تور کا چې تا د 300 میلیونو خلکو د وګټو ټیک ټاک د خلاص کو او زمونږ 50% بزنس ته بچ کو یعنی که ټیک ټاک په امریکا کې بند شي او زمونږ خو کشتۍ ډوبوله الله پاک دې په بچو خوشحاله کړي یاره ویرسي مخلوقه پټ سترګو خبره داسې ده که نه چې ستاسو پکې ګټه وله که نه نو ما به په 100 کلو کې هم نه و خلاص کړی تاسو خو دنیا ته صرف ویرس خوروئ ویرس بس ما خپلو 300 میلیونو عوام ته وګټه بس ما ته پیغامونه لیږلي په ژړا وړتلو ما په زر ځکه خلاص کړل او که نه پټ سترګې ویرسي مخلوقه ټولو دنیا په ویرس باندې ککړه کړه یاره ټرمپه نو دا پټ سترګې خو وایي چې سر دې تک تور شه خو زه یم چې سر دې ورک شه ظالمه زمونږ چا خبرې 2 میلیون افغانان په دې امریکا کې اوسېږي هغه خو دې د ټیک ټاک د ګناه نه بچو که نه که دې نور دنیا کې بچ نه دي په هغه کې خو بچو که نه بلا دې په دا زړ سره شه ولې دې خلاصولو یاره برادر غني ستاسو د عوام نه خو خبر نه یو چې ستاسو عوام یې د څه لپاره استعمالوي زمونږ عوام خو په بزنس کې پیسې پکې ګټي او که نه ستاسو د عوام نه خو خبره نه یم دا ته دې ته څه وي وګاندي داسې خورین پړین چیت پیت او غلی پلی ناسي دا خلک څه وایي وی زه به درته څه ووایم نو ټرمپه خبره ده چې دا کنه کې زما په وخت کې یوه ریډیو وله په هغې ریډیو کې به خلکو پیغامونه اورېدل او خبره ده چې دا کنه چې ما ته ښکاري د ټیک ټاک ګناه نه ده چې ګناه د خلکو ده ټیک ټاک خو چې جوړ شوی دی نو خلک به یې ښه استعمال دپاره جوړوي او چې ښه استعمال کړي نو ښه استعمالېږي او چې خراب استعمالوي نو خراب استعمالېږي زه وایم چې د ټیک ټاک ګناه به نه وي د خلکو ګناه به وي خو دا راته ووایه برادر غني چې ستاسو پکې خلک څه شي کوي په دې ټیک ټاک کې یاره ګاندي څه به درته ووایم که زمونږ کاریان دي ملا صاحبان دي ملکان دي شاه زلمیان دي او معلمان دي او کاس یا چا خبره ډمان دي په ټول چې دې په کنځلو باندې سره دې کنځلې کوي یو بل ته پکې نو په دې خاطر ما وایي چې ټیک ټاک بند نو ښه خبره وله که څنګه غني بلکل برادر غني زمونږ عوام خو چې دی که نه سرچپه مخلوق دی بس خلک د یو شی جوړېږي خلک ترې نه ګټه اخلي او زمونږ عوام چې دي چا خبره د بد نه بتاروي نو زه به پکې څه نه ویم عمران خان غریب جیل ته پکې تللی دی نو دا به درته پکې خبره وکړي یاره چې په دنیا کې کوم شی جوړېږي نو د ځینو انسانانو دپاره ښه وي او د ځینو دپاره ښه نه وي زه خپله پکې یو 2-3 ورځې لایف راغلم او داسې سپینې خبرې مې پکې وکړې او هغه دی د خیر سره سوري ته ور واچوم جیل کې اوس بندي یم نو بس ما پورې ټیک ټاک ښه نه شو نو وای عمران خانه بس تا ته راغه کار شوی دی که نه وایي سپینې مه وایه که ژوند کوي او اوبو ته وینه وایه که وینې ته اوبه وایه که ژوند کوي نو دلته چې ژوند کوي نو ټیک ټاک ته یوټیوب وایه یوټیوب ته فیسبوک وایه فیسبوک ته انستګرام وایه انستګرام ته بیا ټیک ټاک وایه که ژوند کوي که څنګه عمران خانه بیا داسې خبرې ونه کړي په ټیک ټاک کې وایي ټک به در لدر کې افغانانو سره مچېړه ټک به در لدر کې پښتنو سره وایي مچېړه او داسې ټیک ټاک دی ټیک دی ټیک ټاک سره وایي مچېړه او پروګرام ته ورګایم